سکول د 18 کالو پیغله جنۍ نن د سکول پرنسپل سره د پرنسپل په کمره کې په غلط کار باندې ګیره شوله. د هغه جنۍ هغه واقعي ټول سی سی ټي وي فوټیج، ټولې ویډیوګانې راغلې، ټول ثبوتونه به در سره په دې ویډیو کې شریکوم. خو عجیبه هغه وخت کې وشو چې کله د دغه جنۍ پلار راغوښتلو او دغه جنۍ پلار هغه سی سی ټي وي فوټیج او د خپلې لور هغه حرکات وکتل او د هغې هغه ویډیوز یې وکتلې، نو په دغه موقع باندې دغه پلار داسې فیصله وکړله چې د دغه موقع هغه حاضر کسان څه کوي چې په سوشل میډیا څومره خلکو هم دا واقعه کتلې ده، نو ګوته په خوله باندې شو او ډېر زیات حیران شو چې د دې جنۍ د پلار دا فیصله څنګه وکړه، دا دې سره ملګری دی او که دا څنګه فیصله وه. په هغه موقع باندې هغه خپلې لور سره کوم سلوک وکړو، هغه پرنسپل سره یې څه وکړل، څه عمل یې هغې سره وکړو، نو تاسو به حیران شئ. ویډیو در سره مکمل وګورئ، یو ډېر اهم پیغام پکې پروت دی، یو ډېر لوی سبق پکې پروت دی. د حیرانتیا خبره خو دا چې د دغه 18 کالو پیغلې جنۍ پلار هم سابقه د سکول پرنسپل پاتې شوی دی. پوره کهاني واورئ ښه. د 18 کالو جنۍ نن د سکول سټوډنټه د سکول پرنسپل سره د پرنسپل په کمره کې ګیره شوله او په غلط کار باندې، او د هغې ټول سی سی ټي وي فوټیج هم رالل، د هغې هغه کومه هوپیه کیمره چې هغې ته ټول ریکارډینګ هم کړی و، چې کله دغه ثبوتونه ټولو خلکو وکتل په موقع باندې څومره حاضر کسانو هغوی وکتل، نو د هغې نه پسې د جنۍ پلار راغوښتلو چې اوس خو به یو فیصله خامخا ګو، ځکه چې د سکول پرنسپل داسې کار کړی دی یا د جنۍ ورسره داسې حرکت کړی دی، نو د دې به خامخا بنیادي فیصله رایستل غواړي، ځکه چې دې سره سکول هم بدنامیږي، دې سره دغه علاقه هم بدنامیږي، بیا به څوک خپلې لوریانې سکول ته نه لیږي. چې کله د هغه جنۍ پلار راغوښتلو نو د اتفاق ته ګوره چې د هغه جنۍ پلار سابقه د سکول پرنسپل پاتې شوی و، چې دغه پلار د خپل لور د حرکات وکتل او هغه سی سی ټي وي فوټیج یې وکتل، هغه ویډیوز یې وکتل چې زما لور پیغله شوې ده او هغې د سکول پرنسپل سره داسې حرکات کړی دی، نو دا خپل ذهن چې کم دی ټول وروستو لاړو، ماضي ته یې ذهن لاړو جي. د نن نه تقریبا 12-14 کاله 15 کاله 18 کاله وروستې دا ذهن لاړو، دا سوچ یې لاړو او په هغه موقع باندې چې کومه فیصله وکړه، نو د هغه موقع حاضر کسان، د سوشل میډیا کسان، چا چې دا واقعه کتلې ټول حیران شو. دا پلار یې په ژړا باندې شو، دغه لور یې ځان ته رانږدې کړله او دغه کم پرنسپل صاحب چې و هغه ته یې معافي وکړله او وایي تاسو ټول کښېنئ، زه تاسو ته یو کهاني بیانوم، یو واقعه درته بیانوم، او په چغو چغو یې د هغې نه مخکې وژړل. د هغې نه بعد بیا په هغه واقعه باندې لګیا شو چې کله د واقعې شروعات وکړل، نو زه د سکول پرنسپل یم، تاسو ټولو ته پته ده، ټولو ورته وایي چې او پېژنګلو سړی و، د سکول پرنسپل پخواني تېر شوی دی. وایي زه چې کله په خپله ځوانۍ کې وم او په خپل نفس باندې او په خپل حوض باندې مې کنټرول نشو راوستلی، نو زه په خپله د سکول پرنسپل ما به داسې رز نه قضا کوله، ما یو ورځ نه ده قضا کړی په سکول کې چې به کومه پیغله جنۍ و زما سترګې پرې ورغللې او زما سترګې پرې خوږې شوې، نو ما به خپل آفس ته راوغوښتله، ما به خپل دفتر ته راوغوښتله، ما به د هغه سټوډنټ او د هغه حیادارې جنۍ کمزوري ولټوله چې د دې کمزوري څه ده، وي ما به په خپل جال کې راګیره کړله او ما به د هغې هغه کمزوري ونیوله، دونه مجبوره کړله چې هغې به د ده دا ډیمانډونه ومنل. وي ما یو ورځ د غلط کار نه بغیر نه ده تېره کړې، وي ما به دا سبقونه کتل، زه د سکول پرنسپل یم چې پردی جنۍ سره پردی زنانه سره زنا وکړي نو دا یو قرض دی، دا الله وایي او د الله رسول وایي، دا دروغ خبرې نه دي، دا حدیث دی، د الله احکامات دي چې کله ته پردی زنانه سره زنا وکړي دا به ستا د کور د زنانه نه وځي، د ښځې نه به دې وځي، د لور نه به دې وځي، د انګور نه به دې وځي، یا ستا په نسل کې به داسې کس را پیدا کېږي، داسې زنانه به حیادار را پیدا کېږي چې ابه د پردي سړي سره ګیریږي، هغې سره به زنا کېږي، هغې سره به غلط کار کېږي. وایي دا به ما کتل خو زه په خپله ځوانۍ کې وم په نشه کې یم، وي ما په خپل حوض باندې کنټرول نشو راوستلی، وي ما هغه غلط کارونه چې کوم دی کنټینیو نیولي وو، تر هغې پورې مې وکړل چې تر څو زما وجود چې کوم دی هغه بوډاپې ته ورسېده، باقي زه د هغې نه پرېوتلم، نو ما هله چې کوم دی هغه پرېښودلو. وي توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته وي، وي کوم وخت کې چې ما کول شي ما د هغې نه توبه نه ایستله، چې کله زه د برمه پرېوتلم نو ما توبه وایستله، خو وي زه ذهني تیار وم، د دې ورځې ما انتظار کو
چې ما سره به داسې کار کیږي ځکه چې دا الله ویلي او د الله رسول ویلي دي دا به کیږي ما سره زه وی دا یو ورځ چې زه تېروم او یو ګنټه تېروم وي زما د دې ورځ په انتظار باندې تېروله چې یو یو ورځ به زما د کور زنانه سره زه به اورم په دې خپلو غوږونو باندې زه به وګورم په دې خپلو سترګو باندې چې زما د کور زنانه سره نن داسې عمل وشو وای دې کې تا ته ګناه نشته دې کې زما دې لور ته ګناه نشته زما لور بې ګناه ده دې کې دغه پرنسپل ته ګناه نشته دغه پرنسپل ګناه وي دا دې سره ما په خپله باندې کړي دي ځکه چې ما په کتابونو کې کتلي چې دا به زما د کور د زنانه وزي که ما غلط کار وکړو او وی بیا ما کړی ما په ځان کنټرول نه یې راوستلی وي د دې ګناهګار زیم د دې مجرم زیم ناس کسان چې څه فیصله کوي وي زما خلاف دې وکړي وي دې پرنسپل ته چې څه جرم اوري ا دې ما ته ووایي وي د دې جرمدار زیمه خپله لور یې معاف کړله هغه پرنسپل یې معاف کړلو اوس په دې ویډیو کې موږ ته دا پیغام میلاویږي چې کم خلک پردی زنانه ته ورنږدې کېږي نظر غلط استعمالوي غوږ غلط استعمالوي لاس غلط استعمالوي د وجود هر یو اعضا چې کوم ده غلط استعمالوي په دې خبره دې خبردار شي د هغې نه مخکې دې سل ځله سوچ وکړي چې ګور ستا د کور زنانه نه به دغه بدل وځي د دغې ورځې بیا انتظار کوه چې دا یو قرض دی یو بدل دی دا چېرته هم نه پاتې کېږي دا به یو ورځ ستا د کور د دغه حیادارې زنانه نه وځي نو چې بلې زنانه ته ورنږدې کېږي نو په دې باندې بیا ذهني طور تیار اوسېږه